السلام علیکم یو ځل بیا ملګرو مولا ویلی شي حبیب افریدي او د مونږ سره دی څوک عرفان خټک یو ځل بیا سلامونه هغه ټولو ملګریو لکه ملګري چې مونږ همیشه پروګرام کسو مولا ویلی شي حبیب افریدي او د مونږ سره دی یورپ خان او یورپ خان ډېر اهم موضوع خبرې کوي نو مونږ به د ده سره خپل ګپ شپ انشاءالله هم مخ په وړاندې موضوع اول د سره ښه ډېر شیرینګ وکړو چې ټول ملګري روشي نن بیا د مونږ پروګرام په هکله د پښتنو په منټالیټي په مایند او په هغه باندې دی په څه شی ورته وایي یاره د پښتنو په ذهن او ذهنیت باندې دی سوسایټي چې کومه د مونږ له څه تکلیفات دي څه مسالې دي اول خو زه لږ دا شیرینګ کوم پوه شوې د هغه نه پاسه عرفان بھائی ته سره دا اوس هلو مکمل کړي صاحب السلام علیکم ما خو دی به ډېر نه پېژني ځکه چې وار دي تاسو سره پروګرام کې راغلی یو او محترم ټولو ته سلام او تاسو څومره فین چې دي ماشاءالله ډېر ښکلي خلک دي او ماشاءالله ډېره ښه جذبه لري او موږ دا کوشش ته چې یاره که د موږ د لوسه څه کېږي موږ ته خدای پاک څومره غر وکړی ده چې مونږ د لوسه داسې څه وشي یو سړی چې بدو خبره مالو کېدای شي موږ ته د خدای پاک د دې اجر وکړي بالکل نو زه ویم چې د خپله منټالیټي د پښتنو د دوباره بیا دغو خلکو له ور وښایو هغه ملګري چې کوم ملګري د مونږ سره د پاکستان د هرې غوړې نه دي زه خپل شیرینګ کوم ته د غږ بند کا ته اوس فلحال سلام اوس کال کوې د جی ملګریو سوري یو ملګری راغلی و هغه مو بلاک کړلو ځکه چې ډېر زیات کالونه کوي تاسې له دا پته نه لګي چې دلته کې تاسې مونږ له کالونه کوو پوه شوې دغه وسیم خان بنګش یاره د څه وړوکی د ځان نه جوړ کړی دلته کې ته وینې چې مونږ په لایف سیشن باندې یو تاسې مونږ له کالونه کوو او د کال چې کوم دی مونږ له ډېره غټه مسله راپېښېږي نو کاینډلي پلیز کال ما کوو مونږ اول د تاسو ټولو سره هغه پروګرام یو ځل بیا مخ په وړاندې کوو کوم چې د مونږ د پښتنو د کلچر د ثقافت یا د هغو د عاداتو یا د هغو د ژوند باره کې دی په کالونو باندې ټولو ملګریو سره انشاءالله تعالی ګپ شپ خپله عیسی خلو ملګریو شیرینګ د سره وکړو پښتو لایف کې چې هر یو کس و کاینډلي شیرینګ د سره وکړو لږ ډېر ما په خپله شیرینګ وکړلو او زه راته ورېږه خپل د پښتو له میوزیک هم لګوم ځکه چې د مونږ خو ډېر ملګري داسې دي چې هغه ډېر مینه نوک دي او د مونږ د پروګرام سره ډېره مینه محبت سوتي نن د مونږ سره عرفان بھائی نو عرفان بھائی نن به بیا د خپله موضوع په دغه اهم خبرو باندې چیړو کومې خبرې چې د مونږ د پښتو د کلچر د ثقافت خلاف دي او د مونږ پښتنو مشرانو مونږ له هغه قسم خبرې خالي دي کومې چې د مونږ نه دین مني نه مذهب مني نه دین مني نه ځکه چې د مونږ پښتنو همیشه مونږ له مشرانو چې کومې خبرې کړې په هغو کې خو ټیک دو مونږ به د یوې خبرې نه سټارټ واخلو مونږ له مشرانو وایي چې یاره هغه دی د تره تر بور نه ځان وساتو نه زه وایم چې دا ویلې وایي مونږ له اصل نه خبره داسې کو چې موږ د دې خبرې ته موږ پوه نه یو په دې خبرې باندې د دې خبرې موږ سره علم نشته ده چې ته بل ته څنګه زړه کې ته ګڼې بېل هغه شی ته کېږي جی دا یې الله په حکم ده صحیح نو که چېرې د دې خبرې موږ ته پته ولګېده موږ به تربور نه چې موږ به عام انسان ته هم رسپیکٹ ورکو ته د لاندې دې کې ته میوزیک باندې کا زه ته پهله یو حدیث یایم نو هغه حدیث نه بعد موږ کنټینیو کیږو کبه میوزیک کې خیر ده صحیح تاسو ته مې دې نه مخکې خبره کوله دا کلمون دې کې ګوري که نه موږ اکثر دا کوشش کوو چې یاره بل سړی څه طریقې سره یې چې حالات زی ته یې ګایډ کړو نقصون ورشي یو کاسو نبی صلی الله علیه وسلم نوستو صحابیانو سره نو یو غیر مسلم راغلو هغه ټایم کې وایي ته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زه تا نه ایډوایز غواړم مطلب دا یوه مشوره ته نه غواړم هغه دا دو چې مونږ ته دا ته وښیه چې څنګه رالو خو بهرحال چلو رہا میں پیا تھا لیکن میں گاڑی میں نہیں مخل کی چلو رہا تھا مشکل نہیں خیر وہ صاف کر لے گا اچھا سنو وہ تھوڑی دیر بعد میں آتا ہوں گا اس کو لے کے جاؤں گا ٹھیک ہے فل کروں گا اچھا ٹھیک ہے نو پرابلم اوکے بس ویسے بھی ایک ڈراپ ہے ہاں ہاں نہیں
وعلیکم سلام وقاص خان ته نو د خبره بیا د اوس نه چلو کوو خو صرف د ویډیو کې اعلان ته غره غلیدو سید حسین شاہ بخاری کاش مل جائے کوئی زندگی میں دوست ایسا دا څه لا سټاپ شوی دا پته نه لګي چې اوس صحیح شو مخال کې ښه سوري ملګرو د مونږ براډکاسټ لږ سلو شوی و دا کله نوی لوړ تقریبا د 30-40 منټه وشو چا کال خو نه وکړی نه ښه ملګریو په کال باندې تاسو یې اخلو حافظ اخلو حافظ چې کال کرو کال ټول کوو کمنټونه هم ګورو ډېره مننه وعلیکم سلام د ټولو ملګریو سلامونه رارسي یو ځل بیا ملګری شي حبیب افریدي موږ نن بیا پروګرام چې کوم د موږ موضوع د هغه د پښتون په منټالیټي باندې او د په موږ د زونه هغه خبرې وبوسو کوم چې د موږ د کلچر د ثقافت خلاف دي اسلام علیکم وعلیکم سلام څنګه حافظ رورخی جی جوړه برابرې تصویر نه راغلی خیر څنګه ستاسو طبيعت څنګه ده خیر خیریت ته الله مو عزت وکړه خوشاله باد اوسئ مونږ سره چې تاسو دا شکل مخامخ کې دا فیس نو ډیر ښه به وي هلو حافظ بھائی خو کټ شولو ودرېږه دوباره ورته بیا کال وکړو ځکه چې ویلې چې کال کړو کال ورته نه کېږي چې آی ډونټ نو وای صحیح خان له کال کوو د هغه نه دا ویلې یاره دا خو چا له کاله نه کېږي چا له کال نه کېږي ورګه چې دا ویلې نه کېږي چې کوم ملګریو له کېږي جی جی خاصه په مخه ده سید بخاری او نور ټول ملګریو د موږ سره په پروګرام کې حصه اخلو او پروګرام د موږ د نن د پښتنو په مایند منټالیټي باندې السلام علیکم جی وعلیکم السلام سید حسین شاہ بخاری جی سر کیا حال ہے جی ٹھیک ٹھاک الحمدللہ کیسے آپ ٹھیک ٹھاک ہے سوری آپ کو تو ہماری موضوع یا سمجھ میں آئے ہوگی یا نہیں ہوگی ہماری جو پروگرام کی موضوع ہے نہیں سر اردو میں اچھا اردو میں بتائے تھے ہم یہی بول دیتے ہیں لیکن یہ پروگرام اسپیشلی ہمارے ان پٹھانوں کے لیے ہے کہ جس کے ساتھ ہم پشتوں میں جو جرگے کا حال احوال ہوتا ہے نا اس کے مطابق بات کر لیتے ہیں تو اگر آپ کو یہ کسی بات پہنچانا چاہتے ہیں اپنے پٹھان بھائیوں کے لیے ابھی تو بس کچھ نہیں تھوڑا سا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں بہت بہت شکریہ کال میں حصہ لینے کا ٹھیک اچھا دلته ہمارے ساتھ سید صاحب اور د دین علاوه چې کوم د پښتون ملګری دي چې کوم ملګری د مونږ هغه په حق له دی پټان منټالیټي دی نو نن به اوس پرته خپل هغه خبره تر به ته مخ مخه لګو چې کومه من خبره دغه دادو چې د مونږ مشرون مونږ له همیشه یو درس روکوي چې را د تر تربور نه لره وسه دا تر تربور په پښتو کې چې شلوي زه چې عرفان به ته لګ ایکسپلین کینو خبي ها مو د بره کې تاسو ته پهلا دا نه مو میوزیک قبان کو د بره کې مې ته حدیث یلو پهلا بل کا حدیث وایي چې مونږه خبره ده څنګه شروع مونږه هغه خلک چې کوم کې د سیمو سره اګری نه کوي دا کې چې هغه نبی رسول خبره سره وي جی دا څه چې نبی اسلام نوستو صحابیان ور سره د ټیم کې غیر مسلم راغلو دی رسول الله صلی الله علیه وسلم زه ته نه یو ایډوایس غواړم مطلب دا مشوره ده نه غواړم چې د کافر چې کومه ده نه د مسلمانانو چې کومه دي دا موږ څنګه طریقې سره لکه څنګه سوکا طریقې سره لکه مړو حمله کو کومه ایزي طریقې صحیح نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ولې چې دا ایډوایس غونی مونږه مشوره غوړي نو نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایلو چې کله چې موږ په منځ باندې ودرېګو تاسو موږ باندې اٹیک کوئ صحابیان حیران شو دا څنګه ته موږ ته خدا د المنز نه یو او صحابیان حیران شو ویل چې دا څنګه چې موږ ته خدا المنز نه یي او حالته چې موږ چې په منځ باندې ودرېګو بیا به موږ باندې اٹیک کوي نو هغه کله لاړو صحابیانو ته تاسو کو رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته خو دغه ته اډوایس ورکو مشوره دی ورکه چې یاره مونږ چې کله په منځ باندې ودرېګو حیرانو به ته مونږ باندې د اټیک کوي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلو چې اوس تاسو مونږ ته پوښتنه وکړئ چې څنګه به ځان ته نه بچ کوو هغوی ته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه به ځان ته نه بچ کوو چې تاسو چې کله په منځ ودرېږئ بیا یو کاس تاسو خپلې پرې د پاره دروای لکه چوکیدار سي چې دینه تاسو ځان بچ کوئ مطلب خبره دا و نبی صلی الله علیه وسلم ته چې دا د هر مسلمان د هر سړي د حق ته او د هر انسان
د حق ته چې څوک تونه ایډوایس غوړي هغه ته شا مشوره ورکوه ایمو مطلب دا بیسیکلی چې مونږ نه خو مشوره خو پرېږده چې مونږ داسې کسو هم چې دا کس یا دا انسان په دې خبرې باندې تبه کېږي دلته راته او مونږ یا په ورتلو صحیح هغې وجه دا چې مونږ چې دا موږ د مخته لاړ نه شي چې ته کلي کې داسې نه وي چې ما ته خپله ښځه وایي چې پړکي خو بنګلې جوړې کړې او ته پاتې شي صحیح دا ریزن دا چې موږ ایګو یو موږ ډېر سخت تکبر کې انسانان یو تکبر انسان ډېر د خدای په ناخواش ته تکبر بالکل لکه مقابله چې حالات سره کوي حالات تکبر دا نو موږ یو دا ریزن حقیقت شي چې یو دا ریزن دا چې موږ پڑھا لیکا نه پڑھا لیکا نه ځکه چې نبی صلی الله علیه وسلم یې چې تاسو دمره علم حاصل کړئ چې تاسو بار زمون په راواله شئ صحیح ممتاز لکه خدای ما غیر زړه خبره کړې و چې خدای به کې چې یار ادخل فی سلم کافه په داخل شو مسلمانانو په مکمل اسلام کې دا سينه چې زمانه سره مانی دا قاعده کسو چې کې نیمه چې څه کوه سره حق اشتاهانه نه او چې هغه کې نشته موږ مذهب کوم صحیح موږ پښتون مذهب کوم دا کله کله څو شړاو کې چې څه د خپل معاشري سره تعلق لرو کوم مذهب سره تعلق لرو پریشان ونته شي د دې په د پښتنو له د پښتنو په جبه کې د غرمه مو یو خبره کړې او زه په ډېر زیات غوسام شوم په دغه واجب باندې کنه چې همیشه کته وګوري کنه د مونږه د پښتو په معاشره کې یو کاس روچات شي د وړکیو پسار د ځمکه پسار داس یو دوه درې کسا مړکی هغه چې کله مړکی بیا هغه کاسون چې کوم دی چې دا چا مړی کړی وي دا ویره دل ها کړی ولا ویره دل تر ماما چاچا پټرو بیا دغه کاسون چې کله سیډ لکی نو دغه نه الوه بیا هغه کاسون روچات شي د تر زمن ولي ورونه ته ولي پلور ته ولي مجبور شي بل نه هغه ته ملوي کنه ځکه چې قصاص په اسلام کې په قصاص تای صحیح شو هغه چې کله خپل بدله وخلی اوس د دینه پاس بیا اپختون یې غوړې خبر لا سوچ نه کوي چې کزه مافي وغړم یا د خبره په مینه محبت کې یا ته چې ورور خیره څه بس مخ کې شنو پرابلم چې څه وي د دغه وړې خبر نه چې کوم د دوره غټ غول جوړ کی چې سره مړیو کی د یو سړ نه مړیو شي بل سړ نه ځکه چې پښتون منټالیټي دی پښتون د موغدي کنه نسوره د موغدي بیا چې کله مړیو کی د دوړو سړو نه دوسره په نڅ خبره باندې مړی کی زمکم په یغزوی پراته هغه خبرم په یغزوی پراته هغه خبره د خبره غوندې نه وي وړو کې جنگ جګړه مسلې په پر غټ مړیو کی د دوړو سړو نه بیا ورستا کې دغه پښتون نو یو زوی شي او بیا چې کندي سره د یو بل سره اتفاق وکي چې هر څو وسره روغه کو بیا په دا کې ګډونه لولېږي په دا کې چې کم دی څو ته یو ټوپاک یو نه کې د بل نه کې د جرګه مرکه بیا هغه خبره سره یو زوی کی بیا وی چې کته په دغه باندې ډازو کړو نو ته به 100 لک روپیا چې ته په دغه باندې ډازو کړو ته به 100 لک روپیا خبره سره هوره کی جوړای کی دوړه سړنه نو چې دومره بیا زلالت وینو دومره دوستو وینو دومره بغیرتوب چې وینو چې کله ډاس کوو نو پټیم کې نه وینو چې بیا مخ شرم لا بیا سره یو ځای کېږو خو چې ولې چې هغه دومره مړي پکې کېدل نو هغه کاسون به ژوندي پرېښی وای د انسان له د ژوند الله ورکړی دی که د انسان ورکړی که پښتون ورکړی دی چې ته یې اخلی هغه ټول عمر پې مور پلور پې زون وشلولو هغه نه یې ځوان بچی جوړ کړلو ډاس تو په 3-4 ګولو د څملولو ای ټیک دو مونږ لا پاته چې د یو انسان چې کم دی د چې شي د واجب پورا وي خو ته خو مله وخه چې په د دوبه کې چای ټوپک وي ته مو چې د واجب پورا شوی دو په سعودیا کې چای ټوپک په فرانس یورپ کې چای ټوپک د مونږ پښتانو دغه کلچر دغه مذهب په دغه شی باندې یو ځای کړای دی چې د هر خبره مذهب ستړي چې په جمعات کې وکړي هر پښتون به د ملون اورسته بس بالکل باډ روخکل یو لوړ ټیک شو کله حدیثو خبره ته شروع کې یو کس به جمعات کې ونه ویني هغه صرف هغه دوه درې پوه دي چې کوم سروزي لا چې کوي جمعات بیا چې مونږ لا مسالې کوي چې ټول مردا سیدا سي کړی دی دا اوس مونږ لا مسالې کوي یو نیمه تاسو وی یو نیمه ته وی چې په نه د جمعات لنه څو د جمعات لزو ځکه چې پاکه مو تربور المنځ کوي تربور دی واجب څو جمعات لنه سي جمعات نه سي زبو ته دا وایي کنه ابي افریدي جی چې فورچونټلی جی ډیره سیټ خبره جی ډیره ام سوري بزره ټول خلکو ته وایم جی ایموجه خزه ډیره بد قسمه خزه دي چې پښتني پیدا شوی جی هغه د نیو کیس خوشي هانه دلګل هغه ته سره پته نشته د خوان د مخته ټول عمر مزدوري ونته لګیاوي او نو کارې په شانتي لګیاوي نه هغه ته خپل حق ملويږي ملګری شیرینګ سم کو نه هغه ته د ورور حق ملويږي نه هغه ته د فلور حق ملويږي نه هغه ته د هوان حق ملويږي ډېر لکه 90% ایمونګه خزي بزو باندې دا ډېر بد قسمت دي چې دا پښتنو کې پیدا شوی دنیو کوم طرف باندې روانه ده نه موږ د اسلام سره ریلیټډ کور کوو موږ خپل ایوازون ته معاشره کې یو سیستم نشته موږ په هغه باندې چلیږو چې هغه معاشره دی دنیو کې دی یو کتاب سره څه تعلق نشته
دې مونږ خپل تاسو نه کوي بالکل به کوي دې مونږ تاسو کوي کنه اے لکه صرف یې مقصد دا ده بیسیکلی چې یار مونږه اخر کار کله خو به چینج کیږو کنه زه ته خبره کوم مو ډېر بیډ ایکسپیرینس شو ولا جی د دې روکی کنه دا مسافرې کوي جی موږ د لګلموز یی چې بس دا الموز کوي بس دا جنتی ده اسی 75% خو معاملات دي کنه 25% دین دا نو دا به ځای هغه کې و د کمرې کې لکه نن 8 سال مخکې کوم ټیم کې ما داسې لو لیول باندې کار کولو نو هغه ټیم کې یو کاس په وختي سملستلو صحیح نو ابل ورته وی چې را ته وختي ما سمله 11 بجې به مونږ لیټ مړو جی نو ابل ورته وی چې کله دا پوښو چې دا کس 11 بجې لیټ کال مونږ ته مخ کې ته بلیټ بلاو هغه ته بلیټ سی بي ټي مخ کې نه بلای چې ویلې مونږ ټیم تا مطلب دا مونږ ته کوله لیټ ته بلاول دا شیو درې پختو نو خوب نه د خوب دای ته څه نه درسلېږي او بوتو نه وی چې دا بوتل منځ کوي چې اسو موږ چک چک پاسه ته به یې چې کوم دین نه دي تخی دین دوه نه خی چې کو نه تل منځ ته لاړ شي ته په ساو ملو شي جی السلام علیکم हेलो अस्सलाम वालेकुम रोजाना नेट ته ډیر کم نو ته نت کمزور حسن کاسمیلا کال کو دغه نه پاس مونږ یو چې ډیرو ملګریو سره داسې قسمه خبرې وشي او اغلا بنت ټلیفون کو امتیاز الحسن لا ان شاء الله کال کو ټول ملګریو لا کال کو سټپ بای سټپ چې چا سلامونه کړي وعلیکم السلام خوشاله بادو سه ټول ملګری نن د په حق له پښتنو د مایند السلام علیکم हेलो अस्सलाम वालेकुम وعلیکم السلام حسن قاسمی سے بخیر راغلی سلامونه ور څنګه خې جوړي خوشاله आवाज درسي خیر وسه الله دې ملک جی جی بالکل روزانه پروګرام باندې کتلې وي څه به اولا خبر نه سپار سم موضوع تاسو پروګرام نو بس دا څه کار سلام علیکم پروګرام کې دا په پروګرام کې موږ چې د چا سره په کوم خبرو کې موضوع بیا لکه اوس دوباره بیا نه شو ایکسپلین کولای کنه نو چې چا سره خبرو کې دوباره په کال باندې وخت بیا بیا یې سوال ټیک شو اواز نو صحیح ده हेलो आवाज نه ورسي سوري یو تاسو له موږ دمره پروګرام وچلو د غنه بعدم بس کسونو لا یاد موږ غاګ نه ورسي په موضوع باندې نه پويږي نو کایندلی تاسو ټول له خواسته چې اول د پروګرام د پوسټ د موضوع کسو چې د موږ السلام علیکم السلام علیکم جی امتیاز الحسن سے بخیر راغلی وعلیکم السلام څنګه چل دی ورور تعالی ته خو جوړیو طبيعتونه د خدي په سور کې بخیر راغلی الله راخند ولا خپل یاتي صاحب دی الحمدلله گزارا دا پروګرام د وکټلو امتیاز به څه په بل غوړې په حق له د پښتون د مایند منټالیټي ګورا کې رب الله اساس نن پروګرام وکټل وشو جی 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 خبره کوو زره ولا تاسو خبره خو د نن کوم پروګرام دی خو ولا ډېر یو خو موضوع باندې دی او بالکل خټه پک دی مننه خوشحال شي نو دا ایکسپیرینس دا ما بعد کې واخلا په کال باندې فلحال خلینی اوکې ټیک ده اوکې الله حافظ السلام علیکم دا د مونږ فوجي ورور سات تیر وسو خستلو هغه ملګری چې کوم ملګری وعلیکم السلام رحیم زاده رحیم سید رحیم باز سید ویلکم درته وایو I think it's internet problem. problem. السلام علیکم جی. سلام جی. وعلیکم السلام. شیخ صاحب څنګه طبیعتونه خدي پسور کې څنګه الله خیر خیر اوس خپل وایا الحمدلله الحمدلله تاسو دعا ده شیخ صاحب یو تاسو به کولو کوم ځای کمره کې نه ځګه جی جی کمره کې یو تاسو به کولو زموږ نن پروګرام د پښتون په منټالیټي د کې د شي تاسو ورېدلې وي ما ول دغه چې دا نه دا کو نه مې اورېدل بس الله جام بس تر
مونږه پروګرام نن بیا د پښتنو په دماغو باندې د هغې په دې طریقې کار باندې د دې په سوچ سمجھ باندې ځکه چې په خپله پښتانه یو مونږ کې اوس شعور راوستل پکار دي د مونږ نیو جنریشن چې کوم دی هغه داسې ټریډ کول پکار دي چې د هغې فیوچر جوړ شي نه چې لکه د 1975 ماډل ګاډي د څه شی ورته وایي دا مهران ګاډي 1975 ماډل او 2019 ماډل وګوره د پښتون دپاره مغه یو قسم ګاډی په پاکستان کې والله بالکل لکه تا چې کوم ټافیک راول دی که نه ډېر ښکلی ټافیک دی او ډېر افسوس راشي چې کله موږ د KPK ته ور انټر شو که نه چې زه اخوا حالاته ګورم دې خوا حالاته ګورم نو ما ته ډېر زیات افسوس راشي یو بل تپوس دی لکه موږ ډېر وروسته یو پښتانه چې موږ ډېر وروسته یو پوه شوې زمونږ هر شي کې موږ ډېر وروسته پاتې یو یو بل تپوس دی هغه دا دی چې زمونږ پښتانه ګوره تا به عرب او انګریزانو هر قسم خلکو سره د واسطې راغلي دي دغه قسمه خلک د تره زوی ته ورور وایي زمونږ خلک ورته تربور وایي او د ځناور نه راباندې بد لګي بیا خو وجه څه ده څه مړي راته کړي دي یو خبره دویمه خبره دا چې که ته وګورې که نه نو پښتون راپاسي بس ټوپک تماچې چې ورسره وي هغه پښتون دی نو دویمه چې دا هغه پښتون به چېرته کوي چې تماچه ټوپک ورسره نه وي او دی جنګ وکړي لکه د قلم والا غونده وجه دا ده چې کله زمونږ داسې قسمه خلک راوځي دې دنیا ته چې کم خلک د ټوپک او د دې شي کلار شي ځکه چې ځمکه که په ځمکه باندې جنګ جوړ شي نو 3 کسه د یو فیملي نه لاړ شي 3 کسه د بلې فیملي نه لاړ شي بیا آخر کې مغه خبرو ته راوړي په خبرو باندې حل کړي نو زه دې خلکو ته حیران یم چې هغه خبره بیا وروستو حل کوئ نو ولې په خبرو نه حل کوئ اول پکې یو 2 لکه روپۍ کېده 15 لکه پکې کېده صحیح خبره ده چې تاسو په مړی کوئ او بیا یو کس داسې کار وکړي چې هغه برنه حق راپاسي چېرته کې په پټو مټو کې چېرته کې غلط کار وکړي یا فار ایگزامپل گاډی ورته ووالو یا چېرته تیزه خبره ورته وکړه کنځله وکړه دی لاړ چې دی هغه ولي چې دی ولي نو بس بیا یار دوست ورته لار جوړه کړي دی بهر راوتښتي بهرو ملکونو ته چې دی هماغه یار دوست ورته لار جوړه کړي بهر ملک ته چې راولي سر خو یې سیف شي چېرې زه بچ مې کو هغه چې کوم د دشمن خو تا د بده پښتون کوي چې 100 کاله پس زه بدل واخلم نو دغه به ډېر کم وخت وي نو هغه پښتون را لګیا شي د خپل ورور یا د خپل تره یا د چاچا بدل واخلي ٹھیک شوه بیا زمونږ دا پښتون چې دا کم دا غیرتي دا نامتو چې دا مړی کړی و دا دلته راتښتېدلی زه خو هلته کې ورور وبېللو اوس خبره فیصله یې هله فیصله جوړه کړې پلار نیکه دا ټول راغونډ کړي 10 لکه روپۍ مو لګي کله چې هغه فیصله په یو ځای باندې کړي دی لاړ شي دی هلته کې هغه رور یې ورته ویشتی وي نو دی لاړ شي دی په تیار دا د پښتو د معاشرې خبره یې ته کوم زه به دا د مولیانو نه هم پوښتنه کوم چې آیا دا په کومه معاشره کې وي چې هغه سړی بیا کولله لوړ شي یاره دا خور لور ده پوه شي دا په بهر کور کې اوس زموږ دپاره باسې شرم جوړېږي دا به زه ځان ته په نکاح وکړم نو بیا دغه ورور ښځې ته دی کښېني هغه ځان ته په نکاح کړي او 3 4 5 بچي ترې راوړي لیکن دا اخر کم انسانیت دی والله بالکل دا ټاپک چې کوم دی نو دا شی بالکل چې کوم دی موږ پښتنو کې ډېر زیات دی دا کومه خبره چې تا وکړه که نه بالکل دا چې کوم دی نه ختمول غواړي بالکل که نه هغه اصل کې چې کوم دی نو موږ تا ته پته ده موږ پښتنو کې چې کوم دی زیاتر کمی زموږ ایجوکیشن دی خیال دی ایجوکیشن ته زموږ توجه نشته ده تا ته پته ده چې کله ایجوکیشن راشي نو د هر څه سیستم چې دی دا ټیک شي خو د انډیا والا د خیال کلی د دوی د تره زوی د تره د زوی زوی به که نه چې ته دې تپوس وکړي یہ میرا بھائی ہے بالکل بالکل خبره ده یہ میرا بھائی ہے که نه او موږ چې کم دی نو موږ کې هغه شی نشته دی ولې هغه خلک چې کم دی ایجوکیټډ دي او زموږ خلک چې کم دی ایجوکیشن ته موږ زیاته توجه نه ورکوو نو اصل وجه دا ده چې موږ کې د تعلیم کمی دی که نه د علم د تعلیم کمی دی او سید بھائی اوس په یو بله خبره در وکړم په کور کې خو زمونږ یو پښتون چې کم دی هغه ګوره په دنیا کې هر قام لور ته خوشحالېږي پښتون قوم چې کم دی دا د لور نه نفرت کوي ټیک شوه بیا بالکل دی چې د لور نه نفرت کوي او د ده لور پیدا شوله بیا دویمه خبره څه ده چې خور لور دي تعلیم ته نه پرېږدي ټیک شوه زه ټیک ده زه صحیح ده خلک غلط دي معاشره غلطه ده که نه نو چې هغه د تعلیم ته پرې نه کړه ته بیا خپلې ښځې ته بیا ښځه ډاکټره څنګه غواړې لکه هلته نران ډاکټران دي سبا دې ورته ضرورت شو ته ورته ښځه ډاکټره د کوم ځای نه را پیدا کړې ځکه چې هر پښتون دونه نامتو دی چې هغه وایي چې زه پښتون یم ټیک ده زما پښتو په یو ځای باندې ښه مضبوطه ده او زه د ټولو نه ناتور پښتون
خپلې ښځې او کور نه او لور نه تپوس کړی دی چې ته ډاکټر له تاسو ښځې په ښځې ځئ ډاکټر صحیح دی یا غلط دی یا تاسو د بازار نه ځئ تاسو دا سودا ټیک ده د 3,000 جوړې په 800 درکړله دا یې ولې درکړه څنګه یې درکړه ولې د هغه د اسمان نه راوړي دا پیسې وجه دا ده چې کله مونږ یو غیرت کوو بیا پکار دی چې مکمل غیرت په داسې غیرت کوو چې کله مونږ چاته ووایي چې یاره وروره ښځه ځان سره ګرځوو وایي زه پښتون یم وایي په دې باندې شرمېږم چې په دې باندې شرمېږي بیا تا ته پکار دي چې ډاکټر له بازار له شاپینګ له هر څه له ورسره ته پخپله ځې ځکه چې ته نرې نو هغه چې دې خیال ساتې دا داسې دی لکه د ښځې څادر ورسره وي پوه شوې نر د ښځې دپاره د کور والا سړی داسې وي لکه د هغې څادر پوه شوې اوس چې ته ورسره وي نو هغې ته څوک په بد نظر هم نشي کتی خو چې ته ورسره نه وې نو موږ ته خو هېڅ پته نه لګي دا ډاکټر دی که دا زناور دی که دا کولی دی که دا زناکار دی که دا ښه سړی دی یا دا دکاندار صحیح دی زناکار دی څه دی نو زمونږ پښتنو له پکار دي چې کله بیا دونه غیرت کوي بیا دې د دې شي اویرنس وکړي چې بیا دې د مریضو ښځو دپاره چې کوم د بچې په حمل کې بیا هغې ته د ډاکټران پرېږدي ځکه چې دوی په خپلو زامنو لوریانو باندې تعلیم نه کوي او زوی چې کوم ډاکټر غواړي لور له وایي چې وړه وي که نه بچې زه به تا نه چې کوم دی ډاکټر نرس به درنه جوړم او انجینر دنیا کې د ټولو خلکو علاج کې بیا زمونږ په وطن کې په کور کلي کې چې کله پښتانه بچی را پیدا شي نو بیا په هر سړي باندې بوج وي اخر ولې خبره داستو چې مونږ څومره پښتانه چې یو که نه د پردې نه وروسته پته نه لګي چې مونږ څه یو چې څوک راسره وینه او خدای خو مو کسي او پردې نه چې څوک مو کسي نه پته نشته چې موږ څه شی یو دنیو ګناهګار دنیو جھوٹ هر څه که نه بالکل او پردې دی چې مخ شو موږ نه صفا مسلمان جوړوي صحیح مړ چې دنیو کې غیرتي قوم ځای او خبرې په دې خبرې باندې چې ته ویډیو وګوري که نه چې د انډیا ته پاکستان جګړه شي که نه بیا دا پښتون وي ته مخته کې پښتون پګل دا ټي وي مته وایي انډیا مای هارو دا خبرې به او دا پنجابیان به یوز کوي هغې کې دا کسونه یوز کوي چې ما کولی ته پټان بہادر وایي ہمارے ساتھ ہے نه خنجره ته خړی جګړې دی پورای ټوپک دې راخسته په لوس کې او کله ټیم جوړی شي ته پکې احسان نشتا روډ جوړی شي ته پکې احسان نشتا صحیح بجلی تو نشتا هسپتال تو نشته ده نوسترای تو نشته دي هیڅ دې نشته دي خو کله چې مسله شي ته وې ته پورته ورځي چې زشتا یم زه پښتون سره ته پښتوني به ته شو یار انساني اټول کې دنیو کې بہادر قوم اټول ورلد کې جګړه کې عرب دا حدیث نه ودا ګوري حدیث نه ثابت ده عرب بہادر قوم ده هغه نه کوي جی اب هغه زیاده کسي چې کوم څه کې مته جګړه کوم پچار دو صحیح او ته ویډیو باندې ما یار او دوه دیولونه ورځي څکای دیولې جوړې کورسای نه غي ټی متای تو پاک د زونه کای بقاعده لګیای ته خري جګړه مې چې بیل ټي وی روخلی موتی کې ته اوس آرمي کې ته اوس تشای ته تشای چې جګړه کوي ورونو د مونږ پروګرام په حقله د پټان منټالیټي ده او د پښتنو د دماغ پښتنو مونږ خپل یو دا نه چې کسه توسه نه تکړه نه یو خو څه خبره داسې دي چې دغه سره په توسه ټوله کې اویرنس روشي څه خبره به مونږ ناز دا کو څه به توسه ناز دا کو وعلیکم سلامونه مننه عبد بای ته یو ځل لایو پرې دا دوباره بیا روشن نو کال به تکیږي باقی ملک دین ملکند کې پکیز وی چې زنده آباد پیر صاحب سلامونه علیکم سلام او اسامه خان وی چې خاموشی جرم ہے اس دور میں بول نہ سیکھو دغه خبره ده چې خاموشي چې کوم دا جرم دی او ویل خبره زده کو او دغه خبره نه چې یو بل پسې زیاړې را دې بده او په یو بل پسې هغه خبره وکړو یاره دلته کې د مونږ یو ملګری دی او زه دا په کال باندې خلم لکه د مونږ چې دا دومره خبره یو ډېره ضروري خبره خور نور له حاکم نشته دا د پښتون په کتاب کې نشته دی چې ته خور نور له یو پښتون حق ورکړی وي یا به ویر کی یا وسره حساب کتابو کې یا چې کوم دی کوم ته فلور پر ما باندې لیکلي هغه غورونو بس پښتون خو چې کوم دی صرف یو ښه درډازی او یو مهران ګوړی هغه زوړ چې هغه په لوس باندې ټول انجان کولويږي او چې سمره لکه غړ برتونه پریدي کنه پښتو کې شعر دا کنه چې من د خره ته معلوم دا پر یو جبرته دی ما وایا لسونه خبره راستو کنه دا پریدي ای اس ای خان صاحب تاسو یو ځل دلای پرې دوباره بیا روشنو کرپشن به روشي خبره کوي برتونه پریدي برتونه بس پریدي کنه او خبره او مړه بو کی چې څنګه خو مړه وکي ټول کوم بغه ته عزت ورکړي چې یار راډر حرامي دا سړای وشتره دا کفر کړه دا خو پړسه کوان په چار دو
صحیح او ته ټول قوم عزت ورکوي هغه چې ته جرګې کې راشي پیاوړی راکړه ته پوه شي نن خو سر حبیب افریدي راغله دا چې دوه کسونې په جګړې کې چې وشتي وو او ته نه دلته کور کې ډارېږي هغه دې پوره معنی او چای ورته مخ ته کوي چې تا خو ډېر ښه کار کړه د دوه دې مړه کړي چې تو د خپل پلور وزواولي به ته چې نه پرېږدم چې بلولي به ته وایي چې دا بدمعاش ده نر بچای دا کورې کړه دا پوه شي دنه خو ډېر ډارېږي خلک دا مشرۍ د مونږ چټک او مونږه کله ها پښتون کې تعلیم یافته سره مخته کړه ده نه ګریجویشن مخته کړه ده چې مونږ پښتون کې دوه ټکي چې انګریزي چې مړه دوه ټکي انګریزي زده کړې ده او د مچګي چګي خبرې کوي انګریزي زبان ده انګریزي خو زبان ده او د انګریزونو لته چې زونه انګریز جوړ کړي زونه انګریز جوړ کړه ده او با انګریزونو ته چې نمبر 1 خلک ته په امریکا کې چې اوسې په هر کوي چې ورور مې امریکا کې ده امریکانا چې د پاکستان ته روشي مړاوي دا څه دي پیښور ته چې پیښور وي او ته چې د مونږ کې پکې وي چې امریکا ته لاړ شي په هر کوي ورونه دي تربونه دي په هر کوي یاره یو تر ځوان مې امریکا کې را او ورور مې امریکا کې را سفر واملو او چې امریکا ولا د پیښور ته روشي ولې امریکانا دلته کې څه کوي کافر راغله کافر ده هغه سي کافر ده ورلګره هغه مسلمان ده مسلمان ده او ټول ورځ اټ ګورای وا خبره راسي دو او ته څه غوړي چې مخه په میسج باندې نه پويږي ټول ورځ پردای جنای سره فیسبوک او باندې میسجونه کوي خپل خزرې په میسج نه هغه څنګه پوي شي په میسج باندې ته هغه نه څه ایکسپیکټیشن کوي هغه ته خو پته نشته دو چې کومه نه لیکا شي صحیح ده کنه بالکل او ته نه او مونږ لاندې په دې کنه چې پښتون خپل خزانه دو دا نعوذ بالله خپل خزرې فاطمه رضی الله تعالی عنها خوندې غوړي او ګرل فرند چې کومه ده بل خزا بل جنیدا سه غوړي لکه سنیلونی خالاندا خره ده مخته غړيږي بس دا خوخي بس دا بل نه بو ویډیو کوي او چې خپل نه څوک ویډیو کوي خپل مړی او بل پس ویډیو پس چک ساري کنه دای موږ پښتون ده هر یو نه خبره ته شای وسو ته لکه ته کم کور ده پرې خو ته مو ته وشه یا د جګړې نه علاوه ته شدي کړی دي پرې ده نو د کومه دیوانی مخکې لانټین هغه ته اویلی جوړ کړی چرته نه تیور ایله خلی خور ہوتے ستنې جوړ کړی ستن نه دنیو نه مونږ سم را پاتې ډېر خلک موبایل جوړي سیستم جوړي یا سافټویر جوړي مونږه سافټویر په استعمالونه نه پېږو چې بچا د فیسبوک کرتا ویډیو خلاص لگا او دی د پښتون دمرا اکټر دا دمرا اداکار دا د سره چکانی ته کینی کنه کانی کی حکومت کا خو هي غوخه سي چې دا بوالو دې سره ولا اعلان دی به خپل کانه والی دمرا اداکاری کوي یعنی هغه تیکا هر باندې په اداکاری او خلی تا بلې دلی تا به انټي ولانو سره کوم سلام چې کوري هغه په اداکاری بل کسا مون چې کوم خبره کوو که په دا کې څه غلطي وي تو سه مون پوینټ نیسو مونږ هر هغه نیگیټیو پوینټ در ون جنریشن نو وسو چې کوم مطلب ته پوي چې مونږ دا مطلب نه دا مطلب دا چې مونږ ټیک السلام علیکم سلیم ملک صاحب السلام علیکم وعلیکم سلام په خیر راغله هر کله راشي سلیم ملک صاحب السلام علیکم وعلیکم سلام په خیر راغله څنګه خیر جوړ یې خیر خیریت جی څه به ول غواړي اکیو خان صاحب تاسو یې خدای مو خیر خیریت څه به ول غواړي زموږ د موضوع په اړه وګورئ استاد را غب ډیر مزیدار ونه نو لالا مون خو الله کا غب نه دا څه خبرې چې رښتیا دي هغه خبرې کو نو هلو تاسو را غپ لګاو ډیر مزیدار غپ مو لالا مونږه غپ نه مونږه هغه حقيقي خبرې کوو کوم چې د مونږ په پښتونخوا کې دي دا به مونږ نه څنګه وځي خبره اواز کال به والا سیوا خبره کوم تیرې کال څو ورسته په صفاویا اوس مونږه پښتون چې یو کنه چا کور کې مړ اوسو پیله مونږه دا په سټډیو السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه چل روزانه خی خیر خیریت سلیم بھائی پروگرام دیو کا تو
پروګرام د اوس اذان نشم او یار ډېر خوند کې خو د کسر لګیا وي نه آواز نه راته و. واو نو اوس زما आवाज نه درته ستا आवाज خو ماشاءالله داسې راځي چې ښه بمبار دی. ښه دا راته ووایه چې پروګرام دې وکتو څه به ویل غواړې د پښتون د دې کلچر د ثقافت باره کې چې کومې خبرې مونږ وکړې مونږ وایو چې تاسو هم پې څه روشنۍ وغورځوئ. ملګرو چې کوم ملګري په کال باندې راتلل غواړي مونږ ته میسج وکړو. کاینډلي محمد زاهد بھائی ته یو ځل دا ګروپ پرې دوباره بیا راشه نو بیا میسج وکړه بیا به د کال آپشن راشي. ښه جي د کوم ځای ملګري له خیره سره مونږ د پېښور یو. پېښور یا پاکستاني؟ واو دا خبره خپله کنټینیو کا خبره چې لکه مونږه چې کله مړه وشي که نه غریب څه وي هغه ته پیسې نه ورړي لین دین ورسره نه ساتي د سکات والا یا ټیکالې والا نه ورړي خو که چېرې ته موړ وې تو د ضرورت نه هر سړی به درته ځي چې پیسو څه کمه خو نه مونږه لاندې په دې کې که نه د ټولو ملګرو ته زه ریکویسټ کوم مونږه د چېرې د ژوندي سړي عزت کړه د مړه نه علاوه چې کله مړ شي مونږه یاره ډېر ښه سړی و یاره په ژوندون یې تو تپوس نه وکړه مونږه پښتانه د مړه سړي عزت کوو ژوندي مونږه عزت نه ده کړه ټولو ته یو بل ته دکې ورکوو دا څه رسېږي مونږه کله هم د غریب سړي خدمت نه ده کړه مونږه هر وخت مالداري خدمت کړه ده بې مونږه یې بې مونږ چې کله مالداره شي ورسره لګي مو نه خو خدمت یې کوو غریب سړی به مونږه وجه دا ده چې د مونږ د پښتانو ډېرې زیاتې کمزورۍ دي دا به زون نه وبوس چې د مونږ نیو جنریشن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام عبدالخالق صاحب په خیر راغلی هر کله راشي پروګرام نه جی موضوع به دې اورېدل جی 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 داسې کار وکړې چې یو منټ صبر وکړې زه بیا راځم درته ښه زه لږ دغه نمبر ډایل کوم د دې بل موبایل نه د دې یو کس سره خبرې کوم. جی جی تاسو خپله خبره کوئ جی زمونږ پروګرام وکتو یاره جی اوس راځم شما پردي صاحب ښه جی زمونږ پروګرام ودرېږي چې بل کس سره خبرې وکړو چې پروګرام واورئ د هغې نه پس بیا راشئ صحیح ده تاسو بیا په کار مننه مننه جی السلام علیکم ښه جی ملګرو یو منټ صبر وکړو زه ته راځم. خبرو ته ملګرو د مونږ دغه پښتونیار صاحب تاسو یو ځل دا پیج پرې دوباره بیا روشو. हेलो यस भाई बोलो हबीब जी 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 बोलो P1 76-77 parking down on the road it's right okay रोड है ना रोड का पार्किंग उस पे लिखा है 76 77 78 ऐसा लिखा है नीचे ऊपर P1 लिखा है Yeah, like this. Yeah, it's front of the gate, main gate. Okay, thank you very much. ملګریو په کال باندې ما خلم او خدای ته وګورئ چې څوک په ټاپک باندې کال بیا ریکوایرمنټ ما کوي ځکه چې موږ په پټان منټالیټي پورا کې تاسو له دومره ډېره خبره وکړلې خو اوسه پرې یو قسم د موږ په پروګرام باندې پوه نه شولو چې نه پوهېږو دوباره ته بیا خپل ایکسپلینیشن کوو د موږ پروګرام په هکله د یغو پښتانو دی کم پښتونه چې موږ یو کم پښتونه چې تاسو یو کم پښتونه چې د موږ په معاشره کې څوره دي که هغه د پاکستان دي که د افغانستان دي د موږ ټول یو دا خبره مونږ اول شروع د خپل ځان نه کوو بیا په ټولو پښتانو باندې ودرو چې په مونږ کې دغه کم جهلیت دی دا به د مونږ نه څنګه وځي آیا مونږ له خو علما ستړي شول مونږ له خو عام خلک ستړي شول مونږ له ټیچران ستړي شول اوس به د سوشل میډیا په لار باندې مونږ د دغو شیانو نه بایکاټ کوو چې اوس یو کس نیم به په دا کې روچا چې وایي بیچاره دا اوس لیوانیون دي دا اوس مونږ ټوپک نه لرې کوي که ټول عمر مونږ د دغه ټوپک سره مینه محبت کړي او مونږ ته څه شی حاصل کړي دي سوا د وینې نه څه شی ته حاصل کړي سوا د بل کس د بدن نه وینې وباسلو نه علاوه مونږ څه شی حاصل کړي دي هېڅ هم نه دي حاصل کړي همیشه هم د بل نه وینه وباسلي دلته هم پې ټټر یخ کړی بیا بل ویشتلی یو یې غر باندې ټټر یخ کړی دی همیشه چې پښتونو که څه په وینو کې
و د نیور نه فایده اخیستې ده او بیا بنا کوو څوک پنجابی تر مخی سپین مخی انډین افغانستان در بر خبره ابي افریدي یوه خبره زه کوم جی ته لکه زه چې کله ما سره څوک دوکه څه پرسنالي جی زه هغه نه یم چې دا دوکه مارو زه زه نه یم زه څومره سټوپیډ وم څومره پاګل وم چې دا مې پېژندل په دا مې اعتبار کولو مونږ ټول عمر به دی چې مونږ سره پښتون پنجابیا زبدیا کوي مونږ سره امریکا کوم یو پنجابی زوتی راغلی چې پښتوني په دغه ځای کې نیولی مونږ سره ویلې کوي مونږ اتفاق نشته ده مونږ په دې ډېر خو خو لیکو چې موږ څه کوی چې پښتون غیرتي قوم ده پښتون یوه خبره یي نن موږ ته په مسافرۍ کې تا ته ډیپټي نه میلاوي شي چې ته پښتون یې صحیح یورپ کې تا امیج نشته ده په اماراتو کې تا امیج نشته ده ولې مونږ صرف په دې خبرې باندې یو چې یاره مونږ پښتانه چې یو باکا یو غیرتي قوم ده غیرتي په خپل ځي باندې استعمال کا غیرت په هغه ځي وکړه چې کوم ځای غیرت ځي وي بجای دی چې ته وګورې لکه ته نور خلک استعمال کی چې کله جګړه شي تشه شي انډیا څه خبره وکړي دغه نه تا ویډیو بندوي تا خلک تا پرې خلک خون دي مونږ دومره چیپ یو مونږ دومره سسته خلک یو مونږ پلار نیکه ریکارډونه بیا چې پښتون یم وایي چې زما لویه ګناه دا ده چې پښتون یم ولې ته ته خپله ځان خراب کړه ته یو بل پسې خبرې کوي که نه ته یو بل پسې چې خبرې کوي دا تاسو نه خپله خبره کوي د مونږ یو شی ډېر مهم او چلیدونکی شی دی کاته وکسې زیاتر د مونږ پښتانه چې کومه ضلع ماشاءالله د دغو په ښځو کې ستروالی ډېر زیات شوی دا په ښځو کې نوستی پستی ډېر کوي که نه ځکه چې دوی خبرې په حجره کې وکړي چې یاره د حجرې مابو دی هغه دغه لس ګنټې به ښځې سره ناست وي 5 منټه په حجره کې کښېني د نن سبا د پښتانو هغه کلچر ثقافت او هغه کلتور پاتې شوی دی دویمه خبره دا ده چې د مونږ پښتون چې کله غیرتي شي نو په هغه وجه ښځه باندې غیرتي چې بل خپل کولی ورته پرېښی وي مور پلور وروڼه خویندې ورته پرېښي وي دله راغلي وي دی ارسي دی بیروشي وړکه چې تاکه شین څاپېړ کاکي نیم څاپېړ وړکه زناور در وستی دی خر در وستی سپی در وستی که ځوان له دی بیا خو ښځه ورباندې چې خلکو له صفات کوي نو بیا دومره صفات یې کوي چې لکه د اصحابیانو د وخت بیبیو ته پاتې دو و چې بل خبرې کوي و چې په خپله شي نو دومره یې واحد دومره لکه دا ظلم د ټولو نه زیات ظلم د مونږ په پښتانو کې صرف دا خبره نه کوو چې ښځې راوباسه الحمدلله مونږ ښه غیرتي قوم یو دې باره کې الحمدلله مونږ ته کریډټ ځي اسلام نه مونږ ته کریډټ ځي د ښځې راوطن بار مونږ نه یې مونږ یې ته خپل په پردې کې اوسه مونږ صرف دا یو چې دا سیستم تاسې جوړ کړی چې مونږ نه خلک فایده نه اخلي مونږ خپلې دنیو ته څه مخ ښیو مونږ امیج څنګه ځي په دغه سوشل دور کې مونږ څه کوو مونږ یو چې مونږ غیرتي قوم یو او په غلطې طریقې مو خلک استعمالوي مونږ نه فایده اخلي بالکل ټوله دنیا مونږ نه فایده اخلي په کور دی چې د مونږ هغه غیرت د مونږ په غیرت باندې روشي په کور دی چې په مونږ کې څه پایلټون جوړ شي بیا پایلټوب له او د ما څه پیسې نشته بیا ټول پښتون غریب دی نه خدای پاک دغه تقسیم چې په د دنیا باندې کړی دی صرف د پښتون دپاره د غربت کړی دی که نه د بنګلادیش او انډیا له وپسو سټریټ خلک په سټریټ باندې خلک څه مري ته مله داسې پښتون وښایي چې د هغه د 40 مارلو نه وړوکی کولی نشته دی او په انډیا کې او په پنجاب کې یو کسه خلک په روډو باندې ویده کېږي موږ همیشه چې کله بل نه ګیله کوو مونږ له پکور چې په د خپل ګریوانه کې سر نه کوو مونږ د خپل ځان نه دا کوېسچن وکړو چې وټ آی ایم اینډ وټ آی ویل بي مونږ همیشه بل کس ټارچ کړی کله چې د غیبت کېږي که نه د پښتون ورته یو غږ په زوی 4 غږونه ونیسي چې ودرېږه ښه خبره کې لږ خام درته وایي که نه چې هغه داسې خو چې کله د احادیث خبره کېږي نو بیا وایي چې مړه دا هر ټایم لګیا وي پوه شوې نه اوري ښې خبرې ته بالکل غوړه نه کېږي ټوله ځینې په خپله روانه ده مونږ په خپل الله د پاره الله باندې رحم کوون پکار دی بالکل کله چینج کېدل پکار دی کله ځان ته وایه مونږ یو خبرې ابي وکړي دا یوه خبره ډېره کېږي مونږ یو چې مړه پښتانه ټیک نه دي چې هر سړی چې پښتون ټیک نه ده بیا د کومه ده پښتون کم یو پښتون ده پښتون څوک ده کم یو پښتون ده چې د مونږ یو بل له وایي چېرې د پښتانه خلک ټیک نه خبره کوي که نه ته ته وایي چې خبره ټیک کوي زه خبره ټیک کوم نو دا غلطي چا کې ده په مونږ کېدو مونږ به د ځان نه په یو ولي باندې په یو زوی باندې وبوسو وروره بس دغه څوره جهلیات هم چې تېر کړو دغه نور ختمول پکار دی مونږ په پښتانو کې اصل کې د تعلیم شعور خو هسې نشته دی تعلیم کام دی چې په مونږ کې د دین شعور هم نشته که چېرې د مونږ پښتانو قرآن سره د معنی هر بچي ویلی وای نن به هر سړی د قرآن او د دنیا نه مکمل واقف وای یو سړي به غلطي نه وای کړې کم یو طالب مو وکتلو په پاکستان کې یا په افغانستان کې چې هغه چې ته ټوپاکې راخیستی وي که چا یې ډازې کړې وي یا چا څه په ځمکه جګړه کړي یا چا څه په ښځه لانجه
کړي یا چا صاحب یا چاله غلط کتلی وي یا چې ته په روډ باندې چې ته ښځې تنګې کړي وي مونږ همیشه کور په خپله وکړو همیشه کور په خپله وکړو بیا اړوو په بل او بیا هغه خپله غلطي نه تسلیمو غلطي په بل باندې ورمانډو پوه شوې نو عرفان بھائی د مونږ پروګرام په هکله د پښتنو د منټالیټي او د پښتنو د ثقافت او د کلچر د کلتور باره کې بیا روبي شو خپل ثقافت کلتور لا هر سړی لا چې کوم د مونږ شاملې پسراو سړی سپای نه کوسو شامله ور پسار کو سړی دغه شاملې ښه چې انګريز روشي ډیران سمي یو نن مسلم کاسته ته شامله پسار کی چې د مونږ پښتون شو انګريز به روشي ته شامله پسار کی چې د مونږ پښتون شو دغه مونږ عزت وکړو ښه توسې چې د خپل شاملې عزت دا شي کوو نو دغه مونږ لا کوم شامله مونږ چې بیا مونږ له خلک وی چیرې یو دوه انګلیش ټکی زده کړی دي کنه نن که دغه انګلیش ټکی هر یو سړی زده کړي د انګلیش ټکی دا نه ده چې د انګلیش ټکی موږ د دای پر زده کړو چې په دنیا کې پوهچالېږو زه قسم پر رب دی زه الحمدلله داسې کانفیډنس لرم چې زه د انګریز سره ملو شم زه یې غله د قرآن ترجمه په انګلیش کې کوم ځکه چې زه چې کېدای شي مسلمان شي خدای په خدای باندې وبخي دا خو نه ده چې انګلیش موږ د دای پر زده کړو چې بس انګریزون شو یا پینټ کوټه واچولو موږ انګریزون شو وسیم خان بنګش له کال کوو دغه نه پاسه نور ملګریو لا هم کال کوو نن پروګرام په حق له د پټان منټالیټي د منټالیټي کې موږ ډېر خبرې وکړلې السلام علیکم جی هلو ناراضي السلام علیکم وعلیکم سلام आवाज دې کټ وعلیکم سلام څنګه ښه جوړې برابرې پسور کې हेलो السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم سلام وسیم خان بنګش څنګه نن خو دغه نیټ دا شی بیا لږ لږونه کمزوری دی خو ملګري چې نور ډېر ملګري کم د موږ سره په کال باندې تلل غواړو پلیز یوه خبرې ته کوم خدای بس یو کس له دې ویلو بس خبره تېره شوه وکړو دا کورون روکولو وکړو او رب نه دده وکړو چې خدای پاکه د افت نه مې وساتې خدای پاکه د بل د دشمنۍ نه مې وساتې خدای پاکه په مو دوره زورور ما کې چې څوک چا خون دی چا وینر باندې تالی کې ځکه چې زه یو انسان یم تم یو انسان یې بل هم یو انسان دی چې موږ د یو بل وینه بار نه حقیقتالي کړو او مړ یې کړو نو څومره سخت زړه دی کوله ولا دی غوباچو دی او خپلو خپلوانو یې خوږېږي خدای ټوک لګي یو انسان سترګې کې چې یالله مو دغه زوی مو چې دغې ورځې له السلام علیکم السلام علیکم پښتون یما څنګه یې ښه برابر وعلیکم السلام الله احسان ته څنګه ښه سور کې چرته ورکی بس همدلته کې پروګرام دی وکړو پروګرام حواله سره راشه خبرې وکړه ولا کوم پروګرام کتلی اوس ډایرکټ راغم بس آنلاین تعدی کې میکال درته کو دا ټیمه سنت افراد بل کس په کال اخلم بیا دی بیا راولم صحیح ده پروګرام وګوره چې څه ډېر ګودي خبرې دي کنه د یو کس سره چې شروع کو بیا دوباره بیا راته میسج وکړه چې بیا دی واخلم صحیح ده ته واوره چې څه شي ټیک ده صحیح دی صحیح شو الله په مان السلام علیکم دا پښتون یو د موږ سره هغه ټول ملګری لږ کوم ملګری ته پروګرام تاسو یو ځل بیا د پښتو لایو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام عبدالحق صاحب پروګرام مو کتو جی جی اوس وای چې تاسو څه نظریه ده دا موږ چې کوم خبرې وکړه یا دا غلطي دي د پښتو معاشره د کلچر د کلتور نه بدلی دي یاره پردي صاحب اول خو تاسو ډېر سلامونه کوم تاسو د مرګري ته تاسو پروګرام چې کلم ګورم کنه تاسو خبر زما ډېر خوخيږي تاسو د پښتو ډېر کې دنه خبرې کوي تاسو دا خبرې ډېر ماشاءالله الله تاسو نور عزت درکړي الله تاسو جون درکړي چې دغه شان مبارزه تاسو وروړي دغه شان د پښتنو د اتفاق خبرې کوي تاسو دا خبرې بالکل صحیح خبرې ډېر ښکلې خبرې دي تاسو خبر ته څوک غلط نشي ویلي الله تاسو خوشاله کړي دغه شان خبرې پکار دي د اتفاق پکار دي ځکه چې افغانستان کې یو پښتون دی هم زموږ ورور دی پاکستان کې هم زموږ ورور دی کو په هر ملک کې زموږ ورونه دي او دغه شان د اتفاق خبرې پکار دي پردي صاحب زه خو والله په ډېر خبرو ډېر خوشاله شوم چې تاسو خبرې وکړې ښکلې او مال ډېر خوند کوي تاسو را خبرې ډېر زیات خوند کوي نو د پښتو د کلچر د کلتور د ثقافت چې کوم هغه پاڼه ده چې کوم مونږ له د مونږ مشرانو غلطه خالي ده دغې باره کې به څه ویل غواړې یاره جی بس هغه خو مشران زمونږ هغه خو درانه مشران دي او بس سره خو رشلاندې شوي دي الله دې جنتون نصیب کړي
او زموږ د پښتنو لکه ډېر درانه مشرانو یې ګیټ بند کړو اواز نه یاري. زه تاسو ته یو خبره کوم، زمونږ مشرانو مونږ ته یو شی په ذهن کې کېنولی دی، هغه وایه چې بچې الله دې د تربور د هوا نه وساته. آیا دا تربور دا د تره زوی نه و؟ د تره نه چې کله مخکې کې یو زمونږ د نیکه سره کمپیر کې د ورور زوی نه و، بیا د هغه نه چې لږ ور مخکې کې د یو پلار زامن نه و، د یو پلار یې نه و. مونږ چې کله تقسیمیږو په تربورولۍ کې مونږ تربور له تربور ولې وایي، ورور ورته ولې نه وایي، ولې مونږ یو اتفاق نه کوو، ولې مونږ نه یو موټی کېږو، ولې مونږ نه یو کېږو، ولې چې همیشه ته وګورې هر سړی یو بل له تربور وایي. هلکه ټوله دنیا تربوران ده. بله خبره دا ده چې پښتون صرف په دې وجه باندې پښتون دی چې د سره تور نالی تور ټوپک وي او دی د بل نه ډز وباسي، دا پښتون دی. زه خو دته پښتون نه یم، زه دته ډم یم، د اجړه نه بدتر انسان، ځکه چې دی یو ډز وکړي بیا په کلونو ورک وي، د ده د لاسه د ده کور والا بچي ماشومانان ښځې په تکلیفونو ورک وي او په تکلیفاتو په زلالت کې ژوند تېروي. مور یې په زلالت کې، پلار یې په زلالت کې. دا کار چا کړی؟ صرف د ماشومانو د غوبل نه. خو هلکه لږه ټیټه وخوره، تش نسواره چې د نسوارو نه څه جوړېږي، لږه سړه وخوره، ته یو بل ته لار ورکړه چې ښه وروره ښه د ځمکې لانجه ده وروره. بیا اخري کې مغه لانجه چې کله ته ورته مړی وکړې او تا ته مړی وکړي بیا هم په مغه خبرو سولف کې. نو چې کله دې شي ته دا مسله ورولې نو ته د اول نه په خبر ولې نه حل کې؟ بالکل افریدي صاحب تاسو خبره ماشاءالله ما تاسو وی چې تاسو پروګرام ما کلم کتلې زه دړونه ګورم او ما تاسو را خبره ډیر خوند ناکي ځکه تاسو خبره ډیر زبردست ماشاءالله. الله تاسو له جون درکې، الله تاسو له ډیر عزت درکې او بالکل تاسو خبره صحیح ده. زموږ پښتانه کمکل خلک دي، تاسو خبره صحیح ده چې ضرور زموږ لکه دغه تعلیم نشته. افریدي صاحب اصل وجه تعلیم نشته، مین وجه ده. مونږ به د خپل ځان نه شروع کوو، مونږ به د خپل ځان نه شروع کوو. زه به تاته یو خبره وکړم. جی مونږ زه ذاتي خپل ځان ماته چې څوک وایي چې هلکه حبیبه ته فیملی مري له کالام له په چکر باندې ولې نه وځې؟ نو زه ورته د ځان نه تورزن خان جوړ کړم. زه ورته یم نه مړه زه پښتون یم، زه شرمېږم. ښځې څنګه څوک د کوره بهر وباسي؟ ولې هغې ته مونږ واښه ورکوو، ځناور دي تړلي دي د سرونو نه، هلته کې انسانان دي که نه، مینټالیټي لري، خپل دماغ لري. هغې د خپل شرافت د انسانیت د وجې داسې څه خبره نه کوي. ګوره چې کله زه د خپل خور مور یا د خپلې ښځې سره هم یو مجال شته چې یو بل پښتون په بد نظر وګوري، ټیک شوه. ښه په دې ځای کې چې زه کله تورزن یم نو بیا زما همدغه خور مور لور ښځه دا سبا چې کله ډاکټر له ځي ما ترې تپوس کړی چې ښځې په ښځې ولې ځي؟ اخو نر ډاکټر له ځي، مونږ ته کله دا تپوس کړی چې دا ښځه ډاکټر ده. بیا چې کله دا مارکیټ ته ځي او واده له جوړې موړې کوي ښځې په ښځې لاړې شي، ما تا ته دا تپوس کړی دی چې یاره هلته کې تا ته د دوکاندار دا جوړه ولې ارزانه درکړله، یا دا دوکاندار څوک دی، یا دا دوکاندار چې تا ته دا جوړه درکړه مونږ ته دا اندازه لګي چې لاس یې تې نیولی دی، مخ یې تې نیولی، ویښتې یې تې نیولي دي. بیا خو پکار دی چې دا غیرت دلته کې هم ژوندی کړو چې مونږ کله داسې خور لور واده وي یا داسې یا بیمار وي چې هغې سره مونږ تر ډاکټره پورې پخپله ځو چې بیا هلته کې هم د پښتو د غیرت د عزت د شملې د سترګې هلته هغه ډاکټر ته او دوکاندار ته مخامخ ښیو. نو که یو شی ارزان هم نه راکوي خو نر سړی خو ورسره شته که نه صرف دې شیزونو ته مونږ له ښه بله خبره د پښتو د کلچر پښتانه دي، د پښتو د کلچر د معاشرې د دننه څونه پښتانه دي. یو کس لور نه غواړي، مطلب چې لورې پیدا شي نو د مخ پیدا سي راچولې وي ته به چې چا ولا ټول کور تباه کړی دی. ښه چې بیا لور بیا چې کله د ده ښځه بیماره وي بیا ولا ښځه ډاکټره غواړي، هغه هم پښتنه. بالکل صحیح خبره ده. بالکل پښتو په دې کې نه ده وروره. مونږ په کار دی چې د خپل مایند د خپل ذهن د خپلې خبرې دا بدلی کو. زړه زمانه تیره ده، نن سبا 2018 دی، دنیا ترقی کوي. پښتون مغه چې کم په 1975 کې کم مهران گاډي هغې چلولو نن هم په 2018 کې هغې سره مغه مهران دی. په دوبۍ کې وګوره، په سعودي عرب کې وګوره، هر کال به تا ته یو نوی ډیزاین موبایل، نوی ډیزاین گاډي، نوی ډیزاین بلډینګ ملاویږي. په پاکستان کې مغه زړه کورونه، مغه د 1935 مغه زاړه گاډي، مغه زوړ ګوره حالت. ولې چې موږ خپل ځان نه ده شروع کړی چې موږ چینجز. زموږ د پروګرام موضوع دا ده چې موږ دا ټول خلک ځان سره چینج کړو او دا نوې تفکیر نوې سوچ خلکو ته راوړو. جی بالکل ښکلې خبرې دي. بالکل دا خبره مینډ چینج کول پکار دي او دا زوړ کلتور چې کم دی نو دا بدلول پکار دي. دا زنانو باندې ظلمونه، دا زنانې بار نه وباسي په کور کې دغه کړي، دا بالکل ظلم دی. خبر بالکل ټیک دی حبیب افریدي صاحب او بس الله تاسو له جون درکړي، همدا مبارزې کوئ
او والله تاسو خوشاله ساتي ډېر ښکلې خبرې تاسو کوئ. یو خبره یو تپوس بلم درنه کوم ځکه چې دا بعض کسان په دې خبرو باندې نه پوهېږي که نه تاسو راته جواب راکوئ. د خور حق کم پښتون چاله ورکوي؟ یاره چې نه ورکوي دا حقیقت دی، بالکل نه ورکوي. هغه کوي او خوله نه ورکوي. زه د ځان نه واخلم دا بنیاد زه کېدم نو کېدای شي چې زما انا ولا طبقه چې کوم ده هغه برابره شي نو زه د ټولو وروڼو ته وایم چې سټارټ یې زه د خپل ځان نه اخلم د ټولو پښتنو پښتونخوا ته وایم چې خدای او قرآن ته وګورئ د دې خور حق ورکوئ ځکه ذلیله یم چې کله تاسو د خپلې خور حق وخورئ نو الله تعالی به تاسو هېڅ چېرې معاف نه کړي نه به چېرته کې ښه ورځ ووینئ. دا مونږ چې دا ښه ورځ نه وینو که نه بله خو وایو چې بزنسمین دی په خپله چې کوم دی د چولو حقدار نه یو، په خپله د په میاشتو میاشتو چېرته غوښې چرګې مو نه دي خوړلي. وجه څه ده؟ وجه دا ده چې مونږ خور ته سپک کتلي دي. ورکې که پردي کور له به ځي بیا کله کله یو نیم ستغه خبره په کور کې مو ته وکړو چې ورکېږي کله به ورکېږي د دې کوره کله به ځې پردي کور ته چې دا دماغ درڅخه راشي. دا زمونږ هغه پښتو هغه چې خویندې کینی نو یو بلې خور ته وایي دا رور زما دی دا رور زما دی دا رور زما دی او چې نران کینی وایي دا چې کوم دی دغه هغه شفیق دی او دا دغه بل دی او دا دغه بل دی. مونږ یې د تقسیمېدو خبرې کوو چې ورکېږي او هغې چې کوم دی زمونږ د ستایلو ورور خور او مور دا هېڅکله د ورور یا د پلار جیب له په دې شي باندې نه دي ناستې چې یاره هغې د مونږ له ډایرکټ یو شی په زور راکړي. او د نن سبا د زمانې مطابق د عرب خلکو کې انګریزانو کې دا شی شته چې یو شی یو ښځه غواړي هغه په زور غواړي ځکه چې دې ته د ښځې رایټس شته دی. پاکستان کې د کمې ښځې رایټس دي غریبانان یې داسې ژوند تېروي چې قسم په خدای دی که خرې داسې ژوند تېروي مړه لعنت دي شي زمونږ په دې ځوانۍ او په دې ژوند چې مونږ نوی جوړم نوی اچولې ځان راته پکې بد ښکاري او هغې چې کوم په سخا کپړو کې سوټي ټولۍ ماشومان صفا کوي چای روټۍ تیاروي د هغې نه پس پرې غوسه وکړو د شپې وشړه کړو. دا زمونږ د پښتون دی دا زمونږ انسانیت دی دا زمونږ هغه اسلام دی دا زمونږ ته د اسلام خالي دي دا مونږ ته زمونږ پښتو او زمونږ پیغمبرانو خالي دي چې پښتونه ته خو ما په دې دنیا کې پیدا کړې خو ته انمول داسې شی چې یو سی کابل ورځ ویل وایي پښتان کو الله भगवान ने इस जमीन पे बोझ बना दिया है. नो अगर तुम मिलदाता से टिकेगे जो तो गुस्सा शो हम देखो ये आपका गुस्सा है ना इसी से ही हमें पता चलता है कि आप लोग इस जमीन पे बोझ हो. कभी सोचते नहीं हो बात को मैंने ये बात क्यों किया. नमून हमेशा बिल्कुल सही खबर है बिल्कुल کور له خلکو کور پکار دی پرې صاحب تاسو خبرې ډېرې ښکلې خبرې دي ماشاءالله او ډېر عزتدار انسان یې ډېر عزتدار خاندان نه او تاسو خبرې بالکل صحیح دي بالکل حق ورکول پکار دی خور له ځکه چې خور په رومانه پردي صاحب ډېر زیاته خپه کېږي خو موږ چې کارونه چې کم یو که نه دا ډېر ظالمان دي دا خور پردی ګڼي او وایي دا له پردي کور ده دا حقیقت خبره ده بالکل دا زموږ په پښتو خاص کر پښتنو کې دا شی دی په بل قوم کې نشته خاص کر زموږ د پښتنو جاهلانو خلکو کې شته نو مهرباني تاسو پنجابیانو نه وایي ګناه مې دا ده چې پښتون یم. بالکل لنډه خبره شوي پاکستان کې وایي زما لویه ګناه دا ده چې پښتون یم. پښتون نه مړه قسم په خدای دی چې چېرته کې شاخیل پیدا وي خو چې پښتون نه وي ځکه چې که پښتون یم غیرتي یم خو تش د ټوپکو د تماچې سره ما ته یو دوه کس راوله مخامخ هغه دې زه ووهم هر پښتون چې کله زمونږ پښتو د خپله پښتو چاته ښایي په یو داسې مثال کې ورته وښایي چې یاره ما دا موبایل جوړ کړو زه به دا د دنیا ته یاره حبیب افریدي یو موبایل جوړ کړو په دنیا کې خپل نوم روښانه کړه چې ټول عمر دې خلک یاد وساتي. بیلګیټ خو چې کوم د 15,000 ځایه د افیسونو نه د صفایي کارې کولو نن وګوره د دنیا د ټولو نه غټ کس دی ولې چې هغه ځان ته خپل فیوچر وکتو. زمونږ پښتون فیوچر په څه شي کې دی زمونږ د پښتون فیوچر په دوه شیزونو کې دی. نمبر 1 په علماء کرام پسې سپک بد رد ویله. نمبر 2 د دې عام خلکو خبره ته کوم د کاریانو د مولیانو ته نه کومه د عام عوام ته کوم د دین ته په سپکه باندې کتل او په جماعت کې د ټولو نه اول صف کې ودرېدل او په جمع باندې مونځ کول. چې کله د حدیثو خبر راشي یو په جماعت کې ونه ویني هغه کسان به چې کومه د جماعت خیال ساتي بس مغه کسان به ساريږي زم ته تخت او بلم ته تختی او بیا خلکو ته وایي چې پښتون زمونږ په دنیا کې د ټولو نه زیات مهمان نواز قوم دی او ډېر زیات غیرتي قوم دی. همدغه پښتون دی چې کله په سعودي عرب په دوبۍ کې په یو ملمت ورځ تکیا شي وای مړ دی به کله ورکیږي. دا زمونږ ولې زمونږ همیشه هغه شی خو چې په کم کې باس وي یو سړی سره چې باس کوي ولې جاهلان یو او جاهل سړی چې باس کوي نو هغه له خوند ورکوي پوه شوې او غیرتي سړی څه شي دی هغه پې چپکېږي. خوشحاله شي نادر بھائی به واخلمه. جی جی بالکل نادر بھائی د ټلیفون کا او الله دې تاسو ژوندې لري دغه شانتي چې ښکلې ښکلې خبرې مونږ ته کوئ
او زموږ د ماینونه چې دغه کوي بالکل فرش کوي الله تاسو له ژوندون درکړي او ډېر ښکلې خبره ده. ډېره مننه افریدي صاحب. پوه شو چې عمل هم پرې وکړو. الله دې مل شه. ډېره مهرباني ډېره مهرباني. السلام علیکم. ښه ملګرو، زه تاسو ته یو خبره کوم. دا ژوند زموږ په عمران خان، منظور پښتون یا په ابو اشرف غني کې نه دی. ژوند زموږ خپل د پکار دی چې موږ په خپله بدل کړو، ځکه چې ملکونه او خلک هر څه به وایي، هر څه به چلېږي، خو موږ به پکې بیا نه یو. السلام علیکم نادر خان صاحب، په خیر راغلی. وعلیکم السلام. څنګه له ښې صحت ښه دی؟ د نادر خان صاحب زموږ یو ډېر اهم د پی ټي آی کارکون دی، د ملوک نه او په عمران خان مړ. نادر بھائی تاسو د پروګرام څه ویل غواړئ؟ راتلم او که نه راتلم، خو تا پکې یو خبره وکړه نو ما کېدای شي دی ما ته ووایي کړو. موږ خو به ذاتي خود زه به ځان یاد کړم، موږ خو په عالمانو بس خبرې نه کوو، خو د یو عالم سره زموږ سخت اختلاف دی. زه هغه عالم نه تسلیموم. تاسو به یې پېژنئ، هغه سیاسي ملا چې ورته موږ وایو. ولې چې کار د ګوره یو خبره ده، خبره نن زمونږ پروګرام موضوع په هکله د پښتون ده. دا خبره خو موږ هسې پکې د عالمانو باره کې وکړه چې د موږ پښتون همیشه داسې سړی سره شته نه چې د یو نه یو کاري و د عالم نه، او موږ چې کله دې ته په سپکه کتلې الله تعالی ذلیله کړي څوک یې موږ، ولې چې دا د پیغمبرانو وارثان دي. دوی که هر څونه غلط شي، ګوره الله تعالی په یو حدیث، هغه کوم یو حدیث دی چې هغه پکې ویلي چې د هر یو مذهب له خلکو د خپل کور سره نو هغه حدیث هغه قرآن کې دي چې لکم دینکم ولی دین د قل یا الکافرون سورۃ دغه کې. ښه وایي چې یاره د هر سړي خپل دین ده، څوک به د چا د دین د دنیا سره کار نه لري. خو البته که کله موږ یو دې شي ته سوچ وکړو چې د موږ د پښتو کومه مسله ده، د موږ د پښتو د دننه چې کومې مسلې مسایل دي چې کومې مو وویلې دوباره یې نشم دوهراولی، نو زه چې ته په دې باندې خپل ایکسپریمنټ وغورځوې چې دا کومې خبرې ما وکړلې چې د خویندو حقوق او د پښتون دغه شاملې او دغه بې ګناه وجل او دغه قسمه کیسې دا تشې په پښتنو کې دي، په بل قوم کې نشته. بالکل پاکستانی پښتون چې وګورې موږ لکه زه به ځان والم او بلکې زموږ ټولو د پاکستانو پښتنو چې وګورې موږ د الک نه والا په جرۍ باندې زیاته خرچه کوو په واده باندې. د الک په حال کې زموږ باندې دونه خرچه نه راځي، په جرۍ باندې زیاته راځي. ولې چې د هغوی د ټوله ذمهداري په موږ لکه مثلا په کمره کې دننه موږ دونه سیز د هغه الک نه دا کوو، که هغه هر نمونه سیزي هغه والا موږ کوو د کالي پترې پورې وغیره وغیره که نه. بیا چې راځي هر کله چې راځي موږ کوشش کوو چې موږ وله څه ورکړو، خو د هغه سیټ ته بلکې هغوی پې پیسې الي، هغې خرڅوي. خو زه د حیثیت د پاکستاني پښتون درته وایم چې بالکل موږ د خور د لور حق ورکوو. جي ښه تاسو د سوات اوسېدونکي یې که نه، تاسو یې ورکوئ. زه درته د خپل ځان د افریدو نه اخلم، ما ته په نامه داسې افریدی د خپلو ترونو د ماماګانو د تربورانو نه واخله تر لرې لرې پورې یو افریدی ما داسې نه لیدلی چې هغه خور ته حق ورکړی وي یا یې ورکړي یا یې چېرته کې په حساب کتاب کې نوم هم واخلي. نه دا خبرې نشته. پښتون خو ځان ته څه وایي، ځکه چې پښتون سره ټوپک دی، شمله ده، غیرت دی. دا شمله غیرت په موږ دې ورځې له په کار باندې چې موږ به د خپلې خور لور حق نه ورکوو، یا دا شمله به موږ د دې ورځې دپاره خلکو له ښیو چې پښتون شمله ده. چې مثالونه ورکوو نو د عجب خان یې ورکوو، چې مثالونه ورکوو نو د پته نشته د کم بابا د رحمان بابا د چا مثالونه دنیا له ورکوو. خو چې کله ریالټي کې پښتو په ما باندې ودرېږي نو د ټولو نه غټ غیرتي بیا زه ځان ته وایم، خو قسم په خدای دی چې د پیشو نه م یېرېږم. وجه دا ده چې زمونږ کم اصل بنیادی حقوق دي، کم د موږ ضرورت دي، هغه موږ نه ګورو. لکه موږ تعلیم ډېر ضرورت دی، هم ښځو له هم نرانو له. موږ پښتون وایي چې نه دې سره هلکان هم زناکار کېږي او جنکۍ هم ورسره زناکار کېږي. ټیک شوه، دا د پښتون د دماغو خبره. ټیک شوه، راځو دویمه خبره ته. دویمه خبره دا چې کله د یو کس لورې وشي، په لور باندې داسې ویر مخ نیولی وي، ته به وایې چې مړی ورکره شوی دی. ټیک شوه، بیا همدغه سړی چې کوم دی د خپلې ښځې د ډیلیوري دپاره دی په هسپتال کې ښځه نرس غواړي، هغه به هم د چا لور وي، پښتنه به وي. ګوره مونږ همیشه یعنې غواړو 1 کروڑ او لګول صرف 15 غواړو. ولې چې پښتون یم.
مونږ ځکه د دنیا نه ورست یو چې مونږ همیشه کله په خبرو شي کنه نو بیا چې کم د بیا ابدالي یم بیا احمد شاه بابا یم بیا سوري یم خو چې کله ریالټي لشي کنه نو بیا قسم په خدای دی چې ریالټي خبر راشي کنه بیا قسم دی چې هغه د جهان فقیر یم چې هغه روډ سٹار چې کوم دی چې په روډونو باندې رباپونه غږوي پیسې ټولې د هغې نه زیات فقیران وي په ریالټي کې دا شي او خلکو له چې کوم دی ښه بیا یو بله غټه خبره د کلي د خانانو خبره به هر حال خیر دی بالکل پښتنو خو کې اوس خو دغه شته شعور پکې هم دی تعلیم پکې هم دی مونږ وایو چې ټول په هر مونږ وایو چې ټول خلکو کې راشي وبشي ان شاء الله دی وجه نه خو مونږ میدان ته راوتی یو رور زیاده ځکه خو مونږ وایو صبر کوئ انتظار کوئ هر څه به وشي او تعلیم د مخکې نه مو اوس به خام شي او مونږ شکر الحمدلله پاکستان کې تبدیلي راغلی ده او تبدیلي به راځي مونږ یو داسې نظام جوړو که خیري حقوق به ټول ډور کېږي څنګه چې نارینه دي که زنانه دي که هغه هر څوک دي حقوق به ورته میلاویږي څنګه چې زمونږ شریعت غواړي اسلام غواړي دین غواړي انشاءالله مونږ غواړو چې په مونږ کې داسې خلک پیدا شي چې هغه پایلټان وي چې نن د نادر زوی شته پایلټ پکې شته جنرال پکې شته سیندان پکې شته کلاریان پکې شته په هر میدان باندې خپله لکه نادر بھائی زما یو مثال واورئ کله چې د ما د پاکستان د خاورې نه د نادر بھائی د یو بل بھائی بچی په یو اس اے کې په هغه کې ایر فرانس ایر یو اس ایر برټش یا امریټس ایرلاین کې کله دا پایلټ وي نو بیا به په د ما د پاکستان فخر سر اوچت وي چېرې د نادر چاچا زوی چې کوم دی شته پکې اوس پکې هم شته مثلا ډېر کم دي مونږ وایو چې مونږ داسې فیلډ له ووځو چې 100% نه وي 70 نه وي 50% او د 50% ناکام سره څه غواړم نه فی الحال د مونږ 5 هم نه دي 3% پښتانه چې کم دي په سلو کې 3% پښتانه دا ایجوکیټډ دي دا نارمل ایجوکیټډ دي ویل ایجوکیټډ 1% دي چې په هر ملکونو کې په خو جوابونه باندې دي صرف 3% نارمل ایجوکیټډ دي بیا دغه نه چې کم 15% هغه پاکستان کې نه کار کوي لکه اوس مثال په تور زمونږ پلان نیکه ته وګوره هغو سره تعلیمونه کړي بیا زمونږ د کول ته وګوره هغو سره تعلیمونه کړي زمونږ په سرکاري سکولونو کې ویلو موږ خو به په انګلیش پوهېدو نو اوس زمونږ نوي کول ته وګوره هغه ټول په انګلیش کې په پبلک سکولونو کې سبق وایي سټپ بای سټپ را روانه ده لکه دا نه ده چې بالکل موږ غافله یو موږ بالکل خپل توجه نه ورکوو خپل لکه قام ته خپل خاندان ته خپل دغه ته انشاءالله تعالی ته به وګورې یو 10-15 کاله پس وګوره چې څونه موږ ایډوانس کېږو څونه موږ مخکې ځو او موږ زمونږ هم دغه هوپ دی او نادر بھائی ډېرې ښکلې خبرې دي وکړې ډېره مننه یو دوه ملګري به نور واخلم بیا به بس خپل پروګرام هم په اختتام کوو ډېره مننه خوشحاله باد اوسئ د وخت راکولو الله دې عزت وکړي ډېره مننه ملګرو د مو د پروګرام اصلا مقصد پټان منټالیټي د پښتنو د موږ د هغو بوره کې د موږ ډېر زیات تیز دي ډېر زیات تکړه خلک یو خو موږ چې په مونږ له پکور دي چې مونږ ټول د دغه شي نه ګریز وکړو منې شو چېرې د تره د تربور دغه کیسې دا پرېږدو چې تا کې ځان له خپل یو فیوچر جوړ کړو ورونو خویندو باندې تعلیمونه وکړو خپله یو نوی جنریشن خلکو له داسې فیس کړو چې په روان فیوچر کې خلک در باندې فخر وکړي چې د حاجي خان زمان زوی چې کوم دی هغه په یو اس اے یو اس ایرلاین کې چې کوم دی پایلټ دی هغه چې کوم دی په کینیډا کې ډاکټر دی هغه چې کوم دی په ساوث افریقا کې چې کوم دی غټ انجینیر دی هغه د آیل انفینري کې چې کوم دی ډېر غټ سی ای او دی مونږ کې کم دي دا خلک خو کدي په پنجاب کې ځکه خو د مونږ نه مخکې دغه شي له ترجیح ورکړله او دا پکې مخکې شو السلام علیکم صدیق خان السلام علیکم جی څنګه دی ښه وعلیکم السلام خیر خیریت دی زه وایم چې تم لګي خاجي څه ویل غواړي د پروګرام د موضوع حواله سره بس پروګرام خو ماشاءالله تاسو ډیر ښه روان کړی دی او دغه تاسو چې کومې خبرې کوي دا خو ممکن نشته او نو به وشي خو الله دې راولي او د دې به دا مونږ چې دا کوم پروګرامونه سٹارټ کړي دي کنه جی دای بنیاد ده کله چې د یو شی بنیاد کې د اوس زما یو بل پلانینګ دی ان شاء الله د هر قسم پښتون د پاره
چې د یو اے ای د دوبۍ په خاوره به خپل خلک وي، د سعودي عرب د قطر د هر ملک په ځمکه باندې به خپل خلک وي. هغې به د پښتنو دپاره داسې کار کوي چې هر یو پښتون به په میاشت کې 20 درهم اچوي، 20 یا 50 یا 100 که نه، هغې ته یو پلانینګ کوو. بیا چې کم کس په مونږ کې بېروزګاره وي لکه د ملواریانو غونده، هغه به اپګریډ کوو، هغه ته به ویزا اخلو، هغه ته به لایسن ورکوو، هغه ته به د مونږ یو ډېر غټ سوچ دی، جیل کې وي بله غټه مسله وي، مونږ یې غله هغه خپل یو داسې لیار جوړه کړو چې هغه د هر قسم مسلې نه پې هورو، یعنې مسله ورته ختموو. بالکل او جی ښه ګوره نادر بھائی ماشاءالله خبرې وکړې، صحیح ده، ښې خبرې وکړې او ښایسته خبرې وکړې، خو لکه موږ له پکار دا ده چې موږ نه دی موږ صحیح ده چې خور او لور له خو دا نه ده چې د هغې د ښادۍ په وخت کې ته هغې لا 15 روپۍ 10 روپۍ 50 روپۍ د هغې ولګې، دا موږ له نه ده پکار، د هغې چې کوم حقوق دي د هغې چې کوم حق دی پکار دا ده هغې له په جایداد کې دی، هغې له په اصل مقصد دا دی. ګوره د اسلام نه ثابته شوې خبره چې کومه مونږ د مولان نه اورېدله ده چې کم حق د ورور یو حصه وي، د خور به یې نیمه حصه وي. کم یو پښتون کمې خور له نیمه حصه ورکړې ده، نیمه نه چې 4% 15% حصه چا ورکړې ده، هیچا نه ده ورکړې. هسې تشې خبرې دي، بس دغه پنجابی ظالم دی، دا ظالم دی. د دنیا په ځمکه باندې د دون ظالم کوم بل نشته دی، او که راسره اګري کېږي اګري شي، که نه اګري کېږي مه اګري کېږي، خو د پښتون نه ظالم کوم ما نه دی لیدلی، ځکه چې دی همیشه everyone knows what I'm talking because I'm talking from last one. How ټول ملګرو سره موږ د خبرې وکړلې او انشاءالله د موږ چې کوم سوچ دی دغه به مخ په وړاندې بوځو. د خپلو پښتانه دپاره به یو داسې یونټي جوړوو چې په هغې کې به د 6,000 نه وخلا تر 6,00,000 پورې اراونډ چې هر څومره خلک وي د هغو به داسې یوه یونټي رو جوړوو چې په هغو کې به هر پښتون 20 درهم یا 50 یا 100 درهم دا به د میاشتې اچوي. نو مطلب لکه یا 2 کوله یا 3 کوله یا 4 کوله، نو دغه پیسې یغله به بیا فایده چې شوي چې هغه کله کینسلیشن د هغه وشي د کاپنۍ نه خروج باندې چې یغله 5 to 10,000 درهم چې دا موږ یغله ایز ا بیمې ورکوو، پې کړې به ټولې 300 400 500 روپۍ، خو 15 زره چې هغله میلو شي د هغه پې ډېر کور کېږي. داسې به موږ د هر یو پښتون سره داسې موږ د مړي د ژوندي والا کیسې چې کوم دي هغه الریډي چاندو والا شروع کړي دي، خو دا به د موږ یو داسې منډه ترړه وي د پښتنو قوم دپاره په هر ملک کې، او د دغه دپاره زه لګیا یم چې یو داسې پلانینګ وکړم چې د یخ پلانینګ مطابق هر سړی خپل پیسې اچوي. بیا په دیرا کې یو کس وي هغه بېروزګاره وي، هغه له د ویزې اخیستل وي، هغه له د لیسن خرچه لګي، هغه له د هغه لکه مطلب د مونږ د سیډه چې کله د یو کس 10,000 روپۍ لګي، د مونږ د سیډه به هغه له 6,000 روپۍ د الله په نوم وي، که هغه 20 لاندې کړي، که 50 لاندې کړي، که 100 لاندې کړي وي، نو مونږ وایو چې هغه پیسې کومې د مونږ سره جمع کېږي د هغو نه د یو پښتون لیاره لیندین روونکو، هغو له یو داسې سوچ وکړو، ځکه چې ټول عمر هر سړی په دغه اماراتو کې په دغه ځای کې نه وي، څوک په خروج، څوک په کینسل سي، څوک په ممنوع سي، څوک څنګه سي، څوک څنګه سي، چې د هغو هغه تکلیفاتو کې مونږ هغو سره دومره منډه ترړه وهو چې په کور کلي کې پې هغه لیندین روانولی شي. اوس به د نه ملګرو خبرې هم ډېرې وکړلې، په اخر کې د نه هغه ایدیلونو ولا لایکونه غواړم چې یاره تاسو د مونږ پروګرام خوښ کړلو، ډېره ډېره مننه، الله میزات وکړه. نو ایدیل ولا لایکونه ورولګو، انشاءالله تعالی پروګرام به بیا سره بیا کوو بله ورځ. اوس د نن د ورځې دپاره دا پروګرام ډېر و، الله تعالی میزات وکړه. مر حیات صاحب تعالی کال نه کېږي، وایي چې هم فلحال کال نه کېږي، او ایدیل ولا لایک د هیڅ چارو نه غللو، نو زه چې ایدیل ولا لایکونه ورولګو د هغه نه پاس پې زینت سمه، او ډېره ډېره مننه. ډېر ګپ شپ مو لګولو په هکله د پښتون د منټالټي او دغه خبرې مې چې تا وکړې، دا نورې ځون له دا صرف د خبرو په حساب نه دا پروګرام بار بار کسو، او د دغه پروګرام نه څه مقصد وخلو لرې کو دا تربوروالي، دا دښمني، دغه ټوپک نه لرې کو، ورک کو دا شی دغه شي چې تاسو مولا وښایي چې په دنیا کې کم کاس کامیاب کړی سوا د دغه زوی د سروي نه، پوه شو د انسان د وینې تلیدلو نه بغیر دغه څه شی کړي، ټوپک څه شی کړي دي، چا له ښېګړه رسولي چې د چا سره دی که خپل هغه له یې سوتلی عزت له یې سوتلی، نو هم پکې د چا نه چا سر لوګی کي. واصل
خان پی ټی آی ورور جانه د تا د کال اپشن نه راځي بس به زه درنه اخلم اجازت په دې دعا سره چې خوشحاله آباد اوسې ټول پښتانه ورکړي خپل ورور همسفر دلبر حبیب افریدي ته په دې دعا سره اجازت چې په هر ځای کې وي خوشحاله آباد اوسې ډېره ډېره مننه د لوی الله په امان